انسان باندې دوه حالات راځي او حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی عجبا لامر المؤمن د مؤمن دا قسم الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر عجیب ده که چېرته خیر ورته ورسېدو شکر به ادا کړي فله الجنه جنت ته به لاړ شي او که چېرته مصیبت پرې راغی صبر به وکړي فله الجنه الله به له جنت ورکړي یعنې هر حال کې د دپاره خیر دی اوس دلته د شکر حال خو بیان شو نو اوس د صبر بیانوي او زمونږ ټولو ژوند ګوره د دوو په منځ کې دی یا صبر یا شکر یا صبر یا شکر دې نه نه وځي درېیمه لار بله نشته یا به صبر کوي یا به شکر کوي که کامیابي غواړي که درېیمې لارې ته واوړي د هغه دا چې نه صبر نه شکر هغه د تباهي لار ده یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو څه خوږ اواز دی دا چې الله یې کوي موږ ته یا ایها الذین آمنوا او زه درته دا خبر وکړم چې دا نعمت محسوس کوي دا خو ټولو پې زموږ ایمان دی خو بعض خبرې را یادول دې لپاره چې سړی ښه محسوسه کړي یعنې کوم رب چې موږ ته دا اواز کړی د هغه موږ اوس ویني ګورئ او هغه زموږ دا خبرې اوري هغه زموږ دا ناسته ویني هغه زموږ دا لږ ډېر تکلیف چې موږ تېرو د دین زده کولو دپاره دا هر څه ویني نو مطمئن اوسئ د دې هر څه په بدله کې به دله ډېر څه درکوي او غټ څه چې موږ غواړو د الله نه هغه دا چې الله زموږ نه راضي شي دقه غواړو نو الله دې زموږ نه راضي شي د دې ایتونو نه ګوره د تېر شوي ایتونه اکثر د چا په باره کې یهودو باره کې اوس دا روان ایتونه د دې امت د تربیت دپاره دي د امت تربیت به کېږي عقیده د جهاد مسلې کورني مسایل او داسې پسې بیا د تجارت مسایل د روجې مسایل نو اوس په دې منځ کې پکې د امت تربیت ته خبره واورېده اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة مرسته وغواړئ د الله نه په صبر کولو او په مونځ کولو سره داسې خبره مخکې تېره شوې وه الله بني اسرائیلو ته هم دا خبره ذکر کړې وه یهودو ته یې ویلي وو که نه وی صبر کوئ مونځ کوئ په دې مرسته غواړئ یاده که دا خبره مونځ او صبر یعنی که ته غواړې چې ستا مرادونه الله پوره کړي که نه او ارمانونه دې پوره کړي نو مونځ او صبر لازم که مونځ او صبر نو مخکې خبره ذکر شوې ده بیا یې نه ذکر کوم هغه ځای به بیا واورئ کوم ځای کې چې الله یهودو ته دا خبر کړي یا د یهودو مباره کې کړی وه یا د هغې په منځ کې دا نصیحت راغلی ان الله مع الصابرین یقینا الله ملګری دی د صابرانو ښه دلته فایده یاده کړي الله خو دی په کوم ځای کې عرش د پاسه او د ټول مخلوق سره دی باعتبار د علم د طاقت د احاطې د اورېدو خو دا معیت د الله ملګرتیا د الله دوه قسمه ده یو عام معیت دی الله د ټول مخلوقاتو سره دی ټول نه ویني د ټولو نه اوري دویم معیت خاصه دی خاص ملګرتیا هغه الله بیا د مؤمنانو سره دی دلته الله وایي زه ملګری یم زه یم د صابرانو سره نو تا ته یو سړی هغه آیت پیش کولی شي چې الله خو وایي چې تاسو هر ځای کې زه سره یم هغه ټولو ته الله ویلي دي او دلته الله وایي زه د صابرانو سره یم نو جواب به یې ته داسې وکړي چې دا خاص ملګرتیا ده او یاره که د صبر درته نور فضایل بیان نه کړم دا پوره نه دی چې الله به دې ملګری شي صبر یا صبر په درې قسمه دی یو صبر کول د ګناهونو نه ځان بندول د ګناه نه دویم صبر کول دي د الله په بندګۍ کولو باندې عباداتو باندې صبر کول دا هم ګران کار دی ځان بندول غواړي او دریم صبر په تقدیر باندې دی نو دا صبر به ته کې او د یو نوم ته نه وځي خو یا ته عبادت کې صبر پکار دی یا ته د ګناه نه ځان بند کړی دی
صبر پکار دی. یا پتا باندې یو مصیبت حادثه څه واقع راله صبر پکار دی. نو الله وی صبر به کوئ او سختي به راځي. الله اکبر. الله وی دومره سختي به راځي دی صبر ته ورې ضرورت دی ځکه چې دومره سختي به درباندې راځي چې کیدای شي مړه شي الله په لار کې. نو ځکه اوس د مجاهد خبره کوي د شهید. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او موای په بار دا غچا کی چې وجلی شي په لار د الله کی چې دا عام مړي دي. بدر په غزا کې یو څو صحابه کرام شهیدان شوي به خلکو خبرې کولې دا خو ته وګوره دا ټکه شه الله دا آیت راولګوي نه دا عام مړي نه دي مړي دي. دا بس په دې نقطه کې سړي سره ونښلي مړي نه دي. وی الله وایي چې مړي ورته مه وایه. دا ګوره چې سړی سوچ ونه کړي دې ګډه وډه خبره کوي. ولا تقولوا لمن يقتل او مه وایي د هغه چا په باره کې قتل کړی شي. چې قتل کړی شي دی څه شي مړ شي که نه. نو لازم دا معنی ده چې دوی ته عام مړي مه وایي. اول دې سیرت کې او دې روایتونو کې راځي قتل یوم بدر قتل یوم احد پلانې د احد په ورځ وجلی شي پلانې د نو بیا خو هغه ټول بیا په غلطه دي والعیاذ بالله. الله د پیغمبر باره کې وایي ګوره آیت میں ذہن ہوا افإن مات او قتل بارك الله فيك افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم. کچرته دا پیغمبر مړ شي یا ووجلی شي نو تاسو به دین پرېږدئ. نو شهید چې دی دی مړ دی خو عام مړی نه دی. ولې فرق څه دی؟ بل احیاء ولكن لا تشعرون بلکې دوی ژوندي دي مګر تاسو نه پوهېږئ. برزخ کې ژوندي دي. ښه نو ډېره قصې ختمه کړه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. ګورئ جوور نور مه ورځه څه چې الله ویلي څه د الله پیغمبر ویلي حق امره خبره کوه نور بې ګوتې مه وه. دی نه دي ویلي چې قبر ته وله سجده لګوه. دی نه دي ویلي چې چغې ورته وهه چې دا زموږ په علاقو کې شته که نه دلته پلانی شهید پروت دی او دلته پلانی شهید. لکه که شهید دی وي الله دې وبخي ښه سړی دی الله به له نعمتونه انشاءالله ورکړي. خو دا خو موږ ته یو ځای کې چا نه دي ویلي شریعت کې چې یاره ته ورشه اوس دې ته پرېوځه. دې ځای کې ډېرې غټې فایدې دي. اولنۍ فایده دا ده اولنۍ فایده او دا ډېره اهمه ده. جهاد هغه جهاد د الله په نزد قابل قبول دی چې د هغې مقصد او هدف معلومي. دلته مقصد دی فی سبیل الله. پوه شوئ که په لار د الله کې د ځمکې دپاره نه د قام دپاره نه د زور راښکاره کولو دپاره نه د ریاکارۍ دپاره نه. دا جهاد نه دی. ګورئ جهاد هغه جهاد دی حدیث کې راځي چې هغه د الله د دین د اوچتولو دپاره وي. ها اوس که یو سړی د ملک په دفاع کې جنګېږي او دا ملک د مسلمانانو دی او په دې نیت جنګېږي چې یاره مسلمانان پکې اوسېږي او دې کې عبادت کېږي په مسلمانانو بیا ظلم او زیاتي کېږي که موږ غلی شو. دا جهاد کې راځي ځکه چې دلته هم د ده سوچ د مسلمانانو سره ده او د اسلام سره. نور که یو سړی په ځمکه باندې مړ شي که نه صرف د دې خاورو دپاره لګیا نو دا جهاد نه دی او نه دا شهید دی. یو دا خبره یاده کړه. بله شهید هغه چا ته ویلی کېږي چې هغه د الله په لار کې مړ شي او د دې پته چا ته ده الله ته ده. موږ د چا باره کې دا فیصله نشو کولی چې یاره پلانی شهید دی نو موږ به ورسره لازم انشاء الله وایو یاره که الله وغواړي ځکه چې په زړونو باندې څوک پوه دی الله پوه دی. او حدیث کې راځي رب قتیل بین الصفین الله اعلم بنیته.
یو کس به د کافرانو او د مسلمانانو په مقابله کې مړ شوی، نیت یې الله ته معلوم دی. اوس کیدای شي یو سړی د مسلمانانو په صف کې ولاړو جاسوس و، نشي کېدی، مړ شو. نو اوس چا ووایي چې دا شهید دی یقیني، موږ وایو یقیني مه وایه، شهید دی که الله وغواړي قید ورسره ولګوه. نو که شهیدي او الله له شهادت ورکړی صحیح شوه، که نه دی یو موږ غاړه ازادي کړه، موږ وایو که الله وغواړي. ځکه چې کله ما ورته ووایو چې دی شهید دی، نو ما ورته د جنت ګوایي ورکړه. شهید بل ځای ته نه ځي، او چېرته ځي؟ جنت ته به ځي. دا فایده یاده کړي. بله دا فایده یاده کړي، او دا یو څو خبرې لازم درسونو په اوله کې د اولنیو درسونو کې لږ تفصیلي، وروسته بیا اسانې شي، بې تکرار نه کېږي. یو شهید دی د دنیا او د آخرت، یو شهید دی د دنیا، یو شهید دی د آخرت. شهید د دنیا او د آخرت کم یو دی؟ چې د کافرانو سره په مقابله کې مړ شي. څنګه د دنیا کې هم شهید دی، یعنی د شهید احکام په ده جاری کېږي، غسل نه ورکړی کېږي، دغه شان جنازه پې مستحب ده، که دې وکړم څه خبره نه، که دې ونه کړم څه خبره نه. داسې بعض نور احکام دي چې هغه ځان له بیان شوي. یو هغه دی چې شهید د دنیا نه دی، د آخرت دی. کم یو؟ د بیمارۍ نه، د خېټې د بیمارۍ نه، دیوال پې راولېدو، اوبو کې ډوب شو، اور کې وسوځېدو، یو زنانه ماشوم پیدا کېدو، پای کې مړه شوه. دا اوس دنیا کې شهیدان نه دي. معنی ده چې دنیا کې په دوی د شهادت احکام نه جاری کېږي چې یاره دوی له غسل مه ورکوه، دوی له کفن مه ورکوه، په دوی جنازه مه کوه، نه، دوی سره به هر څه هغه شان کېږي څنګه چې عام مسلمانانو د مړو سره کېږي. آخرت کې به الله دله د شهادت اجر ورکوي. او بل دی د دنیا شهید، بارک الله فیک، چې ریاکاري د الله دپاره نه وراوت. نو ظاهره کې خو موږ د ده نه نه یو خبر چې زړه کې څه دي، نو موږ پې هغه څه وکړو یا هغه څه ورسره موږ کړو چې هغه د شهید سره کېږي. هر چې آخرت دی، نو آخرت کې خو الله ته د حقیقت معلوم دی، هلته دی شهید نه دی. پوه شوئ که نه؟ الله وایي دا ژوندي دي، خو تاسو پې نه پوهېږئ. یعنې دوی کوم ځای کې ژوندي دي؟ برزخ کې ژوندي دي. هسې یو ناشنا فایده به ته ذکر کوم، خوشحاله شئ به ورته. د مزو او د چرچو سفر د دنیا په پرېښودو سره نه ختمېږي. چې د الله دپاره دی په دې دنیا کې څه وکړو که نه، نو د مزو او د چرچو سفر خو د دنیا نه د تلو نه بعد شروع کېږي. کوم ځای کې دا خبره؟ بل احیا، حالانکې یعنی سخت یې تېره کړې ده. یو سړی وجلی شوی دی په جهاد کې، شهید کړی شوی دی، دا معمولي خبره ده. د مزو چرچو سفر یې شروع شو. نو د الله دپاره څه کوئ؟ دینداري په ځان کې راولئ، عبادت کوئ، او دا سوچ مه کوو چې زما مزې به ورسره ختمې شي. مزې به ته وینې انشاءالله چې کله الله ته ودرېږو په کومه ورځ، او چې کله یې د قبر کې کېښودې بیا به ته مزې وینې. نو د مزو سفر د دغه ځای نه شروع کېږي. خو د هر چا دپاره نه چې چا ژوند داسې تېر کړی لکه څنګه چې ورته الله ویلی. الله دې موږ له دې طاقت راکړي. صبر لازم دی، صبر لازم دی، ځکه چې الله وایي سخت به لازم راځي، دا زما طریقه ده. ولنبلونکم، او خامخا موږ به امتحان راولو په تاسو باندې. دا کوم وروڼه چې زموږ ډېر خفه دي، سختو کې، مصیبتونو کې، غمونو کې، الله دې ورته اسانه کړي. خو دا یاده کوي چې دا فیصله د الله ده چې سختي به وي، لازم به وي. او رحم یې څه دی؟ بشیء من الخوف، په معمولي شي سره د یرې نه، په معمولي شي سره. سختي د الله چې زموږ په نصیب کې کلي کلي هغه داسې نه دي چې بس یو سمې دي او د مرګه پورې دي، نه، څه وخت لپاره سخته ده، یا سخته که ډېره اوږده ده خو دومره مرتبه کې نه ده، بیا هم هغه معمولي ده د دې نعمتونو د هر څه په مقابله کې.
او چې ژوند تیرې که نه دنیا کې نو یو څو خبرې لازم دي. یو پکې دا ده چې سخته به هم راځي او دغه شان راحته به هم راځي. نه ټول عمر له راحته نه ټول عمر له سختې. لکه ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه چې د دنیا د خوشحالي دوړه پې پرته ده. دوړه پې په دې پرته ده ځکه چې دا خوشحالي همیشه نه وي او د دنیا په سخته باندې هم دوړه پرته ده ځکه چې دا سخت هم همیشه نه وي. نور دا الله طریقه ده نه بدلېږي. وایي زه به امتحان راولم په تاسو باندې من الخوف، کله د یرې په شکل کې مصیبت راشي، والجوع او د لوږې ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، او د کموالی د مالونو او د نفسونو او د میوونه. امتحان یو شکل کې نه دی، یره راتلی شي، لوږه راتلی شي، مال کمیدی شي، نفسونه کمیدی شي، خپلوان مړه شي، ملګري مړه شي، میوې کمیدی شي. وبشر الصابرین، او زیرې ورکه صبر کوونکو ته، صبر کوونکو ته زیرې ورکه. ګوره د الله په هر کار کې حکمت وي. که چېرته دا سختي نه وی نو دا زیرې به بیا د دې صابرانو دپاره څنګه وي؟ خو چې سخته شتي نو هغوی ته دا زیری میلاوي. دا څوک دي؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، هغه خلک دي چې کله ورسیږي دوی ته څه مصیبت، هر مصیبت چې که د مرګ دی، که د مال دی، که د میوې دی، که د ځمکې دی، که د بدن دی، قالو نو هغوی وایي انا لله وانا الیه راجعون، یقینا من د الله یو او یقینا خاص من هغه ته ورګرځېدونکي یو. دا ګورې یو څو ټکي دي خو په دې کې ډېره غټه خبره پرته ده. تسلي، موږ د الله یو، به چې څه کولی شي او ځو به م هغه الله له د دې هر صبر له اجر راکوي، دی هر څه وخت بدلی راکوي. دلته تاسو ته دا خبره وکړم که نه، ذکر یوازې د ژبې د ویلو دپاره نه چې ته په ژبه صرف ووایې، د دې دا معنه محسوسوئ. اکثر خلک چې انا لله و انا الیه راجعون، هسې به دې خوله ګورې دې ته پته هم نشي دی څه وایي. ته چې دا ټکی کله وایې که نه انا لله و انا الیه راجعون محسوس یې کړي ته څه وایې، نو د دې سره به سکون میلاو شي. او دا سنت طریقه ده چې کله سخته راورسي نو دا انا لله و انا الیه راجعون به نور هغه اذکار چې موږ عامو درسونو کې ذکر کړي دي هغه اذکار به ورسره. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه، دغه کسان په دوی باندې ثناګانې دي د طرف د رب د دوی نه او رحمتونه دي. الله د طرف نه صلوات چې یا صلات موږ چې انسانان هغه ووایو موږ وایو درود، د الله د طرف نه چې نو هغه د انسان باندې ثنا ویل، یعنی د ده صفت کول په اسمانونو کې او رحمت به پې په دنیا کې مو په آخرت کې. که دا غواړئ نو صبر به کوئ. واولئک هم المهتدون، او دغه کسان هم دوی هدایت والدي. لږ ساعت مخکې ما تاسو ته خبره ذکر کړه، هدایت دا دی چې ته هغه څوک یې سره ته الله ویلي. ګوره دوی ته چې الله کوم ذکر ښوولی دی او کومه طریقه یې ښوولی دی، صبر هغه شانې وکړه، الله وایي دا هدایت والدي.